شال کتابتون نندارتون چې کومو ځوانانو جوړ کړی ده، خصوصا مقتصد ستړی چې له کابله څخه دی دلته حضور هم نه لري او هلې ځلې کوي چې تر څو دغه پروګرامونه منظم کړي. دا ارزښتناکه او اهمیت لرونکی پلان ده. همدغه دی چې دغه جامې کړو وړو ته تغییر ورکوي. نو ښه ملګری هیڅوک نشي کېدای. ښه ملګری، ښه مطالعه، ښه کتاب، هغه له کوره چې یو څوک شروع کوي، که څوک مطالعه لري د هغه په خپل کور کې په هغه اخلاقي لحاظ چې دی ژوند کوي، د سپین ږیري سره له ځوان سره د ده چلند توپیر کوي تر نورو خلکو چې هغه څوک مطالعه نه کوي. که چېرته د کتاب سره مینه وي، که چېرته د لیکوالۍ سره مینه وي او که چېرته د کتاب په ارزښت باندې پوه شو، هغه ملت سرلوړی دی، هغه کلی سرلوړی دی، هغه سیمه، هغه علاقه، هغه څوک چې په غېږ کې استوګن دی هغه سرلوړي. د شال بهیر نه مننه چې دوی نن نندارتون دلته جوړ کړ، کتابونه یې راوړل او په دې باندې راټول شولو.